الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وایست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و حضرات و قدرمند ورونو، مرو تاسې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و دنیا ته د راتګ یعنی د میلاد شریف په مناسبت باندې سره راجمع شوي یو. رب العزت جل جلاله دی هر هغه چاته چې په نن محفل او نن جلسه کې ګډون کړی او یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلادونو کې داغه د میلاد په مناسبت باندې په مجالسو کې شرکت کوي، هر قدم قدم باندې نیکی ور په برخه کې. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شان، صفت او سیر بیانول په دغه مجالسو کې د استحباب درجه لري او دا خود به خود یو عبادت بلل کیږي، ځکه د دغه جلسې شروع د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې کیږي او داغه ورستی کې جید علماء د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیر بیانوي
د هغې تر څنګ مداحین مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدح کوي، یعنی نعتخواني. او د هغې په وروستۍ کې بیا دغه حاضرینو فقرا او مساکینو ته راغلي میلمنو ته ډوډۍ او خیرات ورکول کیږي. دا ټول خود به خود عبادات دي. کاغه د قرآن عظیم شان تلاوت دی، او کاغه په جلسه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان دی، او کاغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدح ده، کاغه صدقات او مساکینو ته خوراکه ورکول دي. معززو علما هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت بیانې د هغه په صفاتو باندې ستړي شوه، خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفات او سیرت خلاص نشو. مداحین مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مدح باندې ستړي شوه، خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدح خلاص نه کړه. نو په دې مختصر وخت کې به زه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کم سیر او کم اوصاف بیان کړم. علما ناست دي، هر یو به په خپله موقع باندې بیان کوي، او مخکې هم علماو تاسې ته بیانونه د سیرو کړي دي. مختصرا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حسن متعلق یو څو خبرې عرض کول غواړم. په صحیح بخاری شریف کې راځي، ابن عمر رضی الله تعالی عنه د ابي طالب یو شعر زمزمه کوي: وابيض يستسقى الغمام بوجهه، وابيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى وعصمة للأرامل. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مدح کې ویلي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سپین مخ والا دی، د مبارک د سپین مخ په سبب او وسیلې باندې وریځ باران کوي، او دی مبارک ډوډۍ ورکوونکی د یتیمانو لره، او دی مبارک صلی الله علیه وسلم د کونډو ساتونکی دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه د ابي طالب صاحب دغه شعر زمزمه کوي، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفت بیانې ورباندې کول. د انسان سره چې څومره صفات د کمال خوند کوي، الله جل جلاله ذات د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د تمام انسانی صفاتو کمال ورکړي. د انسان چې څومره صفات وي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې هغه صفات و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جامع انسان د ټولو انساني صفاتو، خوا که هغه صفت د علم وي، او که هغه صفت د حسن وي، او که هغه صفت د خشوع او خضوع وي، او که هغه صفت د تقوا او زهد وي، او که هغه صفت د خوش اخلاقی او یا د حسن خلق وي. خو رب العزت دومره بهترین اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي چې رب العزت په خپل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بهترین اخلاقو تعریف کوي. یو څوک چې ښه اخلاق لري، داغه به شاګردان داغه د اخلاقو صفت کوي.
یو څوک چې ښه اخلاق لري د هغه مریدان به د هغه د اخلاقو صفت کوي او د چا د اخلاقو صفت به همسایګان ګاونډیان کوي چې دا ډیر نیک انسان دی خو الله جل جلاله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو صفت کوي دومره بهترین اخلاق ورکړي دي چې رب کائنات په خپل د اخلاقو صفت او تعریف کوي قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دغه آیات کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو یعنی چې د لوړو اخلاقو شخصیت د څلور تاکید راغلي اول په انک کې یو تاکید دی فلعلا کې لام تاکیدی دا دویم تاکید دی او په خلوقین کې دا د قاف تنوین د تعظیم د پاره دی دا دریم تاکید دی او رستی کې خلوقین همدا سي عام پرې نه خو دی داغه سره صفت تعظیم راوړي دا څلورم تاکید دی یعنی الله جل جلاله په مختلفو قیود باندې دا تاکید وکي دا خبره مضبوطه کړه چې یقینا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په بهترینو او شو اخلاقو دنیا ته لیږل شوی یې دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق په صحیح مسلم کې حدیث راځي حضرت براء بن عازب رضی الله عنه وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په تمام انسانانو کې ازروی وجه ازروی چهره ډیر حسین او همداشان حسن خلق خاصه اخلاق والا او داشان حضرت انس رضی الله تعالی عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا په تمام انسانیت په تمام انسانانو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د شو اخلاق والا معزز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق دي چې رب العزت هغه صفات کوي دغه سي حسن او دغه سي شایستو ابي هريره رضي الله تعالى عنه وي ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احسن یعنی شایسته ایت شی هم نه دی کتل نه دی ملیدلی کأن الشمس تجري في وجهه دومره حسین چې تا به دا ګمان کوي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مخ کې په چهره کې لمر څرخ لمر پکې جریان کوي روان دي داسې حسینه چهره رب العزت ورکړی و دلائل نبوه کې راځي حضرت جابر بن سموره رضی الله عنه وایي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ضحيان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مقمر شپه کې ولید د شپږمۍ د 14 شپه فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر زه شروع سم یو وار د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حسین وجهه حسین مخ ته ګورم او بل وار د 14 شپږمۍ ته ګورم وعليه حلة حمراء رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې سره شری اواړه فاذا هو عندي احسن من القمر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې ما وکتل تراغه سپوږمۍ زما په نيز باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شایسته و تر دې زموږ ځان مال بچان قربان وي حضرت عبیده ابن محمد ابن عمار ابن یاسر هغه وایي چې ربیع بنت معوذ دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ملاقات تللی او چې کله هغه رااله موږ ورته ویل چې صیفي لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو څه صفت راته وکړه. قالت هغې صحابیې رضی الله عنها وایي لو رأیته لقلت که تا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لیدلی وای تا به خپله ویلی وای چې الشمس طالعة بېشکه لمر راختلی دی. زه به د هغه نور څه صفت وکړم چې تا لیدلی وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا به خپله ویلی وای چې لمر راختلی داسې حسین او داسې الله تعالی ولره حسن او ښایست ورکړی. د یوسف علیه السلام هغه ښایست چې زنانه ورپسې خپلې ګوتې کاټ کړې، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه باطني او ظاهري حسن چې د خلکو زړونه ورپسې وچاودېدل، خلکو ورپسې خپلې سترګې وایستلې. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حسن، ښایست او ښایسته اخلاق وه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي ما مسست حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وای ما ورېشم ندی مسه کړي چې هغه به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر لاسو لا نرم وه، داسې نرم لاسونه یې وه چې تر ورېښمو لا نرم وه، داسې پاسته لاسونه یې وه. الحمدلله چې د داسې پیغمبر امتیان. په سنن دارمی کې راځي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي ما رأيت أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. په تمام انسانانو کې اجود سخی انسان، او په تمام انسانانو کې زړور او شجاع انسان، او په تمام انسانانو کې روشانه ښایسته حسین انسان هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر ده ښایسته، تر ده شجاع، تر ده سخي ما نه دی لیدلی. مکارم الاخلاق هم دا راځي. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښایست معززو. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتیانو ته پکار ده چې د هغه پر نقش قدم باندې روان شي. زه دا په یقین وایم چې د هغه دپاره د دنیا او آخرت کامیابي ده، د هغه دپاره د دنیا او آخرت کامیابي ده. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حسین اخلاق موږ ته پکار ده چې د هغه د اخلاقو، د هغه د تربیت، د هغه د سلوک، د هغه د همدردۍ څخه زده کړه وکړو، په ځان کې هغه راولو. بخاري شریف کې واقعه راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو څه آسان واستول د نجد و طرف ته. کله چې صحابه کرام د هغې خوا راغله نو د بني حنیفه د قبیلې یو مشر چې هغه غیر مسلم یهودي و هغه یې ځان سره راویست په بند باندې چې ثمامه ابن اسال نومېده. فربطوه بساریة من سواری المسجد، د مدني مسجد د پلرانو یا ستونونو په هغې پسې هغه د بني حنیفه د قبیلې مشر وتړی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته راووت، هغه ته د اسلام د دعوت لپاره کېناست، د اسلام دعوت یې ورکړ. هغه ورته وایي چې یا رسول الله یا خو ما آزاد کا ایله مې که، که ته مایله کې زه به ستا بدله درکړم او ډېر مال به درکړم، او که مې قتل کې زما داسې قومیان دی چې تا به هېڅکله پرې نه ږدي، زما بدله به درڅه اخلي. اختار یې ورکړئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه ورته ونه ویل، ولاړ شه ترې. دویمه ورځ بیا ورته راغلی، بیا یې د اسلام د دین دعوت ورکوي. هغه ثمامه ابن وصال بیا هم دغه خبره وکړه
یا مایله که بدله به درکړم که میله نه کې زما قومیان تا نه پرېږدي حتما زما بدله درنه اخلي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا هم څه ورته ونه ویل، همدغسې پرېښود او ترې لاړ. درېیمه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا دغه ثمامه ته راځي، د اسلام دعوت ورکوي. ثمامه ورته وایي چې یا مائله که چې هر څومره مال غواړې هغه درکوم. دی د بني حنیفه ملک او مشر او امیر یو، او که میله نه کې بني حنیفه به تا پرې نه ږدي، تا څخه به زما بدله اخلي، زما د وینو بدله به اخلي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي اطلقوا ثمامه، ثمامه یې لکئ چې ولاړ سي. صحابه کرام حیران سول چې په هغه سختۍ باندې د بني حنیفه مشر مړ راوستلی تړلی نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلا یې کوي هغه لا اسلام نه دی قبول کړی. خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر و د صحابه کرامو ادب و. ثمامه یې د ستونو څخه خلاص کړ چې ځه. ثمامه د مدني مسجد نه ووت د باندې چې مسجد ته قریبه یو درخت و، د هغې درخت سره غسل وکړ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې مسجد کې د صحابه کرام ورباندې راچاپېره دي چې ګوري لږ ګړی وروسته ثمامه رضی الله عنه مسجد ته را داخل سو. صحابه کرام هم حیران دي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ګوري. ثمامه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مخ ته کېناست او ویې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. کلمه یې وویل، اسلام قبول کړ. د صحابه کرامو په سترګو کې رڼې رڼې اوښکې را روانې دي. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په وجه باندې هغه د غیر مسلمانانو یهودیانو چې مشر یادیږي د دین د اسلام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره تعصب ضد عناد لري، او صحابه کرامو په بند راویستلی په ستون پسې تړلی، 3 ورځې همدغه ستون پسې تړلی، او بیا دوی لکوي چې ولاړ سه ځه له مسجده وځي بیرته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر اخلاقو دومره مین شه چې دغه ټولو سره سره اسلام قبول کړ. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په وجه. معززو خبره نوره نه اوږدوم، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروي پکار ده. هغه که په هر نقش قدم باندې وي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه سیر د هغه ګیڼه په خپل ځان کې راویستل، ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په لاره نقش قدم باندې تلل د مسلمان دپاره د دنیا او آخرت کامیابي ده. په دغسې مجالسو کې تاسې شرکتونه وکئ. نن سبا زموږ ځوانان زموږ کشران د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرو څخه ډېر ناخبره دي. کم کسان چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره تعصب لري، د هغه مینه یې په زړه کې نشته، هغه دغسې میلادونو ته بدعت وایي. اصلا دوی عقیدوي بدعتیان دي، اصلا دوی عقیدوي بدعتیان دي. داسې مجالس دا په بدعاتو کې نه راځي. امام جلال الدین سیوطي رحمه الله دا میلاد شریف په حدیثو باندې ثابت کړی چې د دې اصل په حدیثو کې شته. حسن المقصد فی عمل المولد د میلاد شریف په اثبات کې کتاب لیکلی. امام علی قاری رحمه الله د میلاد شریف په اثبات کې ضخیم کتاب لیکلی المورد الروی فی مولد النبی صلی الله علیه وسلم. یعنی د 4 مذاهبو سترو فقهاو د میلاد شریف په اثبات کې کتابونه لیکلي دي، او زما سره الحمدلله صرف د میلاد شریف په اثبات کې 4-5 کتابه را سره دي. مخکې د میلاد شریف پر موضوع باندې موږ بیانونه کړي دي. اثبات مې د قرآن عظیم شان له حدیثو له فقهاو کړی. حتی هغه کسان چې ابن تیمیه صاحب خپل مشر بولي او هغه
کله د تقلید پر موضوع کله پر نور موضوعګانو باندې د ابن جوزی عبارات پیش کوي. میلاد شریف موږ د ابن تیمیه څخه او د ابن جوزی څخه دوی د دغه مشرانو څخه هم ثابتوو. خو چونکې دا ظلم روان دی، دا تعصب روان دی، حق نه قبلوي دا خلک. معززو داسې میلادونو کې چې څوک شبهې در اچوي د هغې خبرې مه منئ او مه یې اورئ. البته یوه خبره یاد ساتل پکار دی، کم بدمخي بریلویان چې په میلاد شریف کې نوي شان ورزموي د هغې موږ هم خلاف یو. لکه نوي بدعات چې بریلویانو په دې میلاد کې ورزم کړي ورننیستلي دي چې په خپل میلاد کې ډولونه دوی وي او رقاصیان دوی رقصوي، د هغې تر څنګ په مسجد کې یا بل ځای کې ځای جوړوي، کرسۍ دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حاضر و ناظر عقیده ساتي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نور عقیده ساتي، د بشریت نه. دغه بدمخي بریلویان دي چې دا میلاد شریف اصلا کې بدناموي او یا دا چې داسې جلوس بازار ته راباسي چې عموما خلکو ته تکلیفونه ورکوي. دغه تکلیف مسلمانانو ته ورکول یا ډولونه په دې کې ول یا نور بدعات ورزمول، خرافات ورزمول، د هغې موږ هم خلاف یو. خو د هغې د اصلاح کوشش به کوو. که اصلاح سول خو ډېره ښه، که اصلاح نه سول پر هغې به هر عالم رد کوي، خو ښه او بد به سره بیلوي. د بریلویانو په ورزم سوي بدعاتو باندې میلاد بدعت نه ګرځي. دیوبند اکابر په اتفاق باندې دا لیکي چې میلاد شریف جلسه پر صحیح طریقه باندې جوړول من احب المندوبات و اعلى المستحبات. المهند على المفند یوشتم سوال کې دغه جواب لیکي په 80مه صفحه کې چې د بدعاتو خالی وي میلاد شریف المنزل دا د هغه ډېرو محبوبو مندوب څخه دی او د لوړو مستحباتو څخه دی. معززو الله تعالی دې هر مسلمان ته وس او توفیق نصیب کړي چې په دغه شپو کې ذکرونه ختمونه وکوي او خیراتونه وکوي. د هر چا چې په وس یې داسې یو محفل جوړ کړي یا په دې کې شرکت وکوي دا به د هغې لپاره غټه کامیابي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.